قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رب العالمین احکم الحاکمین د خپل بندگانو باندې ډیر زیات مهربان دی او ډیر زیات رحیم ذات دی او داغه رحم او د لطف دا نخي او نخانات دا مون هر وخت دی د خپل بدن کې مینو په معاشره کې مینو په فضا کې او په هر څه کې دا الله رب العالمین دا رحمتونه موږ او تاسو ښکاري. رب العالمین لوی رحم داده چې په انسان باندې رحم وکړي او د جهنم نه اخلاص کړي او جنت ته واچي. الله فرمایلی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. الله وی ما د جهنم د پاره د پیریانو انسانانو ډیر زیات خلق پیدا کړل دا ټول به د جهنم ته اچو. او رب فرمایي وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نشتره پتا شو کې او کس مگر د جهنم ته بخامخا ورځي. نو دا رب العالمین چې لوی رحم پچا باندې وکړي د جهنم نه اخلاص کې او جنت ته واچي دا ټول د لوی رحم دی. الله دې دغه د رحم معاملې زموږ استاد ټول سره وکړي. موږ او تاسو ټول د خپل ګناهونو په وجه باندې د جهنم لایق جوړ شوی او د جهنم خشاک جوړ شوی وګوره. دا خبره یاد ساتئ او دا خبره د ذهن نه ونه وباسئ چې ګنې موږ جنتیان یو. د الله رحم امید په ساتي خو خوف او یره به هم په ځل کې ساتي. او کله رب موږ د جهنم نه ونه وباسي او موږ معاف نه کینو ګره موږ تباہ او برباد یو. نو دا رب زموږ استادو لپاره یو میاشت راوسته چې هغه د رمضان میاشت ده. د دې څونه فضایل چې بیانې دا کم دي او د دې دا رحمتونه او برکتونه او فضایل نه ختميږي نه. په قران کریم کې یو شی راشي سبب د دخول یو جنت یو سیدو ګرځي. الله نبی فرمایي من آمن بالله واقام الصلاه. درې کارونه چې چا وکړه ایمان په الله راولو مونږ وکړو او د رمضان روزه ونیوا کان حقا علی الله دا په الله باندې لازمي نه چې دا سړی به جنت ته داخله وي. دا د غریبانو حدیث چې وته ویل شي د مسکینانو ایمان په الله او مسکول او روزه نیول په الله باندې حق ده او لازمه ده. اگر چې دا حق دا حق واجبی نه دی بلکې حق تفضلی دی ته ویل شي چې دا د الله یو رحم او کرم دی چې په خپل بندگانو باندې کړی. د روزي فواید او مقاصد دا خو ډیر زیات دي. دا په لک صحت کې دا غي تذکرہ نه کیږي خو صرف یو خلاصه به د خپل ځان د اصلاح لپاره او د نارینه او د زنانو د اصلاح لپاره به یو خلاصه پیش کړي. دا الله د قران آیات ته چې مؤمنانو پتا سو باندې می روزه پر اسکلې دا کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې ما په مخ په خلکو باندې پر اسکلې وا. د روزي مقصد سره غرض الصيام سره لعلکم تتقون د دې لپاره چې پتا سو کې تقوا راشي. نو وسره توایا تقوا په ډیر خوب کې راځي، تقوا په ډیر خوراک کې راځي، تقوا په ډیر چکرو کې راځي، تقوا په ډیر ډرامو کتلو کې راځي، تقوا په نشو تماشو کې راځي، تقوا په دې کې راځي چې ترو جماعت کې او ډبې راواله او سیګریټ ولګي او سیګریټس کې تقوا په دې باندې راځي چې تکل رو جماعت کې او ډبې راواله او پړې راواله
شونډه ډکه کی تقوا په دې باندې راځي چې کله د روزي د بندیدو ټیمي او ته زر سیګریټ وسکي او زر نسوار کیږي زر چې کم دین خپل خواهشات پر کی تقوا په دې باندې راځي یاد ساتئ دا د تقوا اسباب ندي رب العالمین وی لعلکم تتقون دې لپاره چې په تاسو کې تقوا راشي د روزي د ټولنا غټ مقصد دا دی چې په تاسو کې تقوا راشي د روزي په وجه باندې تر ګیره خرولو نه بند نشوي تر پنسوخ کته کولو نه بند نشوي تر غیبت نه بند نشوي تر چغلۍ نه بند نشوي ته چې کوم دی نه بد نظرۍ نه بچ نشوي ته د نشو تماشو نه بچ نشوي ته د دوکې نه بچ نشوي ته د خیانت نه بچ نشوي ته د زنا او د ډاکو نه بچ نشوي دا د روزي مقصد دا پتاونه را نه لعلکم تتقون دې لپاره چې پتا سو په سراشي تقوا راشي روزه دې ته نشي ویل چې ته ډېر خوراکونه خوري خپل شهوات پوره کې خوبونه ډېر کې چکر ډېر لګي او د روزي د لنډولو لپاره غانې بجانې او ډول سرودا اوري دا د روزي مقاصد لري وره یاد ساتي وره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث واورا نبی علیہ السلام و یا سره دی هلاک شي چې د رمضان روزه په تیر شي هغه ته مغفرت ونشي آیتا دومره کوشش کړي دي چې تا ته مغفرت وشي تا خپل رب ته جړلې دي تا خپل رب رضا کړي دي ګورا د الله د نعمتونو او احسانات په ستابانه سونه کړي دي هغه خلکو ته نظر واچو چې په جیلونو کې پراته دي د تورو تنبو دا دننه پراته دي په هسپتالونو کې پراته دي په دشمنۍ کې پراته دي په مسافرۍ کې پراته دي رب العالمین تعالی امن درکړی دی تعالی بدن درکړی دی تعالی صحت درکړی دی ته د جیل نه خلاص کړی ته د خلکو وهلو ټکولو نه خلاص کړی تعالی سکون او اطمینان درکړی دی داسې خلک دي چې هغه د خپل ښځې او د بچو نه ډېر لرې دي روزه چې ماته یو ښځه په جړا باندې جاړي بچی چې روزه ماته یو هم جاړي روزه چې نسی او بندي هم په جړا باندې ماته هم په جړا باندې ټول غم او درد تعالی رب العالمین دومره سہولتونه درکړي دي د دې سہولتونو په مقابله کې تب خوب ډیر کې تب له لعب ډیر کې تب چکر ډیر لګي تب والیبال باسکټبال او داشونه ډیر کې کنه د رب العالمین عبادت پته کې هغه عظیم الله چې زمونږ استادونه شیطانان تړلي دي توه یو کس چې هغه ته دا وویل شي چې ته به د جیل نه وځې خو ته به په دې رمضان په دې میاشت کې عبادت کې بله راځئ چې سوچ وکړو تا دغه انسان به دا ووایي چې دا تراویح اوږدې دي دی به دا ووایي چې دا روژه اوږده ده دی به دا ووایي چې قرآن ته کېناستل ګران دي دی به دا ووایي چې د قرآن تلاوت ګران دی دی به دا ووایي چې د خپلو خپلوانو سره نیک سلوک ګران دی د ملګرو سره ورانه د هغوی سره روغه جوړول ګران دي والله که دا ووایي او دغه سیس په ایڈوانس کې رب العالمین نو تاسو راکړه د نعمت قدر هلې چې کله دا ورک شي استا سره کنه بیا قدر نه پره بس خدای نو بس دې وجه محترم عزتمند یاد ساتئ چې پروژه کې پتا کې تبدیلی رانه لا روزي ستا په اخلاقو کې تبدیلی رانه وستا ستا په نظر کې رانه وستا ستا په سیرت صورت کې رانه وستا پتا کې تقوا رانه وستا اسی خلی تکتولې غردل لري او د روزي کوم مقصد چې هغه حاصل نشو لعلکم تتقون روزه خدا خو د جهنم نه ډال دی دا خو وفرحه عند لقاء ربه ده تر قران تلاوت ته جوړ لشي ستړی ستومانه والله زمون ټیمونه ډیر زیات ځای شو ځکه سوچ کړه کومه چې د یو ملګری سره په رمضان کې صرف چې د مانځنه وځي وسره ودرېږي شل منټ استاد شو په دې شل منټ کې تا نیمه سپاره تلاوت کولای شو په دې شل منټ کې تا سلزله سبحان الله سلزله الله اکبر سلزله الحمدلله سلزله استغفر الله ویل شو
ته اوس موازنه وکړه چې ته د خپل ملګري سره 20 منټه ودرېدې دا تا نقصان وکړو که ګټه دې وکړه دا ستا خوب چې دی دا خوب هغه د اصحاب کهف قصه قرآن ذکر کړې ده 300 کاله د شویو یا زیات چې کله را پاسېده تپوس دې وشو څونه ورځ هم تېر کړی دی وایي ربه یوه ورځ یا بعضې حصه ده 300 کاله خوب یې وکړو خو د هغوی سره هم دا احساس نه و چې 300 کاله خوب وکړو خوب هم پوره شو والله ځان را ایښول پکار دی په دې برکتونو میاشت کې ما او تا را ایښ نه شو د قرآن د درس ټیم زما سره پیدا نه شو د قرآن د تلاوت ټیم زما سره پیدا نه شو د خرچ او دارنګې د صدقې ټیم زما سره پیدا نه شو د تراویح د قیام اللیل ټیم زما سره پیدا نه شو د قرآن کریم د تلاوت ټیم زما سره پیدا نه شو د اذکار ټیم زما سره پیدا نه شو پیدا کی دا وکله ما او تا د الله نه یره کوه کله به د عبادتونه کوي الله رب العالمین دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ استاد سره ټول ګناهونه معاف کړي رب العالمین چې د رمضان روزه ته تیریږي او تاسو ټول معاف کړي والله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی علیہ السلام سوئی چاچه د رمضان روزه ونیوله د ایمان د وجنا ایمان ورته بالکل نوې کو چې نوې مؤمن شوما با احتسابا او دا یو چې الله په دې به تمام ثواب راکړي ځکه نبی علیہ السلام څه فرمایي كل عمل ابن آدم له الحسنه هر یو عمل د ابن آدم د پاره پيوني کې به 10 امثال یو پلسي الى 700 ضعف تر یو نواله تر وسو پورې الا الصيام روزه داسنه ده الله روزه یو په سلم نه ده یو په 200 هم نه ده یو په 700 هم نه ده یو په 10,000 او 10,000 هم نه ده فانه لي وانا اجزي به دا روزه زما د پاره ده د دې بدله الله وي صبر د رب سره خو جنتونه ډیر زیات دي د رب سره خو خوشاله او هر قسمه فراحتونه ډیر زیات دي نو چې رب تعالی یو شی په تحفه او په عطیه کې درکړي دا به تعالی څه هغه حدیث ته نظر واچو چې اخیری مؤمن چې د جهنم نه وځي او جنت ته ځي د دې دنیا لس یا یولس چند دنیا بوله الله ترک الشهوت دی انسان خپل شهوت پرې خوله لري طعام او شراب من اجل زواد وجنا حلال خوراک ته مخه ته پروت ته استاد جرأت نشته چې ته وخوري او په عام حالت کې حرام خوراک ته وته حلال خوراک ته په ځان باندې باندې کړه د دې روزي لا سم د دونه بهترینه روزه ده چې ته کولای شې چې یو ګټ تکینه او خوراک او اسقاقو کې خو ته د رب د یرینا یو شیخ دې ته کولای نشي او محترم او عزتمند یو حدیث واوري طلحه رضی الله عنه وې د مسند احمد حدیث ده یو ځکه کسانو هغه اسلام په یو ځای باندې راوړل یو چې ونه هغه ډیر زیات کوششونه وکړو د الله په لار کې شهید دا بل کس یو کال بعد دا بیا وفات شو په خپل مرګ باندې طلحه رضی الله عنه وې ما خوب ولید په خوب کې چې ګورم دا کم کس چې په خپل مرګ باندې وفات شوی دی دا د دې شهید سړي د مخکې جنت ته روان سحر خلق تعجب کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه ته حدیث بیان شو خبره بیان شو چې یا رسول الله ما خو بیګا څه خوب لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا کم یو کس چې په خپل مرګ باندې وفات شوی دی د دې شهید د بعد یو کال تیر کړی او بیا ته فرمایي ادرک رمضان د رمضان را لاندې کړو د رمضان روزې نیولې او منځونه کړو دومره سجدي کړې او بیا ته فرمایي تعجب مکوئ د دې شهید او د دې کس په میز کې فرق شته دا د اسمان او د ځمکې ترمنځ چې دونه فرق ده دونه د دې فرق
چې ګینه د شهادت اجر دا کم دی د شهادت اجر دا ډیر لوی اجر دی ډیر عظیم اجر دی او د الله نبی دا ویلو چې د شهید لپاره الله په جنت کې 100 درجه تیاری کړي او یو درجه د ځمکې او د اسمان ترمنځ ده خو دې کم کس چې د عبادت کړي دي نو د هم ډیر اجرونه او درجه او مرتبه خو دوه سره هم پر جهاد کړي دي او دا رمضان میاشت نه ول جهادونو میاشت وا فتح مکه په دې کې شی وا بدر په دې کې شی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې د وجه محترم عزتمند بل خبره تاسو دین را علماء اکثر په دې معاشره کې یو بل کار کوي چې خلک د سحر د پښمنی را پاس پنن سبا وخت کې تقریبا پتین شپږ منټه را پاس په درې باندې یا په درې نیمه باندې اذان کوي او رمضان روزه چې کله دغه شي مستا اذان وشي او روزه بند شي اصل کې دې خبره تلک سوچ کوي پرونه ابل ورځ شغال بوزي ورځ وا د سحر مون پدې عام مساجدو کې په صوبانه یا کډیر زیات وخت یو چې په باندې سلور باندې وو یا په شل منټه لپاسه په سلور چې دا ما ډیر وخت دی په یو وخت کې دا سونه پشار هغه درینی مت 50 منټ دې فرق وکړ لکه سوچ دې خبره ته دا څنګه دین دی او دا څنګه خبره ده او دا خبره د اعتراض په جوړ لکوما دا د اصلاح په جوړ باندې په یو شپه کې په یو مسکه 40-50 منټ فرق دا په کم دین کې او دا په کم مذهب کې او دا په کم اسلام نو ورته امي سوچ کوي نو ورته مولا سوچ کوي نو ورته عوام او نو ورته خواص بس چیز نه روان دي اذان شو مس قبل الوقت او کار څه کې خوب ځان یا ساته قبل الوقت مو دا نه کېږي بره دا قبل الوقت چې وخت نه راغله دا مزدکی او دا څنګه دین دی چې په رمضان کې 40 منټه مخکې کوا او په بوزه کې 40 منټه وروسته کوا ته دې څه دلیل خو پکار دی